سروبي ولسوالۍ. سروبي ولسوالۍ د کابل ولایت یو زړه راښکونکې ولسوالۍ ده چې مرکز یې د سروبي ښار یا بازار په نوم یادیږي. سروبي ولسوالۍ د کابل څخه په 15 کیلومترۍ کې موقعیت لري. دغه ولسوالۍ د لغمان، ننګرهار، کاپیسا او پروان ولایت سره شریکې پولې لري. سروبي ولسوالۍ د هیواد په کچه 3 سترې د برېښنا فابریکې لري چې په لاندې نومونو سره یادیږي: نغلو برېښنا فابریکه، ماهیپر برېښنا فابریکه او سروبي برېښنا فابریکه. دغه فابریکې کابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. سروبي ولسوالۍ د ختیځ زون 4 ستر ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي. دغه ولسوالۍ چې ښایسته او زړه راښکونکې ده، په ټولو موسمونو کې معتدله هوا لري. د مختلفو ولایتونو څخه ورته سیلانیان سیل ته راځي. د سروبي ولسوالۍ کبان یا ماهیان او انار د هیواد په کچه مشهور دي چې ډیر مینهوال لري. د یادونې وړ ده چې سروبي ولسوالۍ د جګدلک یاقوت په نړۍ کې پیژندل شوی او خپل ځانګړی ځای لري. د سروبي اوسیدونکي ډیر مینهناک او میلمه پاله دي.